داسې کیسه وشوه چې نهم کال د هجرت کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبر شو چې د شام بادشاه غسان الملک په امداد د قیصری روم سره حمله کوي په مدینه منوره. نو بس رسول الله مبارک وی چې دوی حمله کوي په منګ، نو منګ به ورپسې ورشو کنه. خدا غزا عجبه په دی وه چې یو خو وړو او وړي کې دهقانان که فکر مو کړی کنه نو ټول سترګې د فصل ټول کال د دهقانان چې دي قرضونه کوي کنه، نو په وړي کې چې دا فصل پوخوالي ته نږدې شي کنه نو دغه وخت کې د دوی ډېر مهم ترین وخت دی او په دې وخت کې غزا راغله، داسې امتحان وخت. او دویمه دا ده چې سخته ګرمي او درېیمه دا ده چې مزل هم ډېر و کنه 900 کیلومیټره اوس مزل دی چې اوس لا سرکونه به لا نیغ نیغ بوتلي او هغه وخت کې خو سرکونه نه وو نو چې څومره به مزل او څلورمه دا ده چې رسول الله مبارک به نورې غذاګانې کولې نو الفاظ به کنایي استعمالول چې یو طرف ته به غذا ته ته نو یادو به بل ځای چې څو کافران خبر نه کي او په دې غذا کې تصریح کړې ده چې په دې طرف ځو. او پنځمه دا ده چې په دې کې کلک حکم کړی چې یو نفر به هم نه پاتې. نو ګرانه وکنه وه نو د میوو وخت هم و او او مولانا صاحب او سخته ګرمي او غریبي هم و ځکه چې فصلونه خو لا نه و خرڅ کړي نو طبعا دوی ځانونه درانه ګڼل چې دا خو ډېر سخت جنگ دی نو دا خو طبیعي امور دي باندې الله تعالی سړی نه نیسي خو الله تعالی دوی ته خبره کوي. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو ای خلکو چې یقین مو کړی دی مالکم سی تاسو لره اذا قیل لکم چې کله تاسو ته ویلی شو انفروا فی سبیل الله اوزئ ټول د الله په لاره کې غزا ته استاقلتم درانه او مایل کیږئ الی الارض ځمکې ته ارد او غزا ته نه ځئ ارضیتم بالحیات الدنیا ای تاسو خوشحاله شوئ په ژوند د دنیوي باندې من الاخرت په بدل د آخرت کې دا هغه من دی ښه قرآن کریم کې حرب بمعنی الاسم دا من په بدل د چا کې دی دا په معنا د اسم دی ای بدل الاخرت بدل خو اسم وما متاع الحیات الدنیا نه دا نفع اخیستل د ژوند دنیوي فی الاخرت په بدل د آخرت کې الا قلیل مگر سپکه ده لږه ده او قلیل لره په کثیر ترجیح ورکوي نو دا خو صحیح کار نه دی. الا تنفروا ان لا تنفروا که تاسو ونوتئ غزا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره يعذبکم عذابا الیما الله به عذاب در کی تاسو ته عذاب درد رسونکې ويستبدل قوما بدل بکی یو قوم غیرکم غیر ستاسونا ولا تضروه او تاسو ضرر نشي رسولی د الله رسول ته شیئا د لږ شي هم دا تنوین للتقلیل دی والله الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قادر دی. الا تنصروه که تاسو د دې پیغمبر امداد ونه کو نه فقط نصره الله تعالی چې دی د دې پیغمبر امداد کړی دی نصره الله امداد کړی الله تعالی د دو رازا اذ ما فی الغار هغه وخت کې چې دا دواړه په غار کې اذ یقول لصاحبه په هغه وخت کې چې وی محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګری ته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی لا تحزن مغمجن کېږه ان الله معنا. نو علماء وی چې د هر صحابي د صحابیت نه څوک منکر شي هغه مسلمان دی اگر که فاسق دی خو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابیت نه منکر شي بیا مسلمان نه پاتې کیږي د صحابیت په قرآن کریم ثابت راځه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق صاحب دی غار ته لاړ او دا غار خو د ډېرې مودې شاړو ابو بکر صدیق صاحب په خپلو لاسونو مبارک پاک که او بعضو د سیرت کتابونو لیکلی دي چې په هغې کې مار سوری کړی او یو کم سل سوري و څوک کوی ډېر سوري پکې و او څوک کوی دا خبره کمزورې ده خو د سیرت کتابونو لیکنې ده او هغه څادر وشکه او هغه دغه کې ورکه هغه سوریو کې او یو سوری پاتې شو په هغې کې پونده مبارکه کېښوه نو بس رسول الله مبارک ته وی راځه بس نبی علیه صلات وسلام ته وی تا ټول شپه مزل کړی دی نو ته ویده شه نو سر مبارک د ابوبکر صدیق صاحب په غېږ او کافران راورسېده او پښې د کافرانو دوی ته ښکارېدې یعنې که داسې هم سر ټیټ کړی دوی بس فورا الله تعالی چې دی عنکبوت راولېږه جال یې ولګو او کوترې جاله جوړه کړه نو دوی وی که دې غار کې داخل شوی وی نو خدا د عنکبوت دا جال به خراب شوی و که نه او د کوترې دا جاله به ختمه شوی وه نو دقه وخت کې او یو بل ته وی یو وردن نشه
داخل شبل وینا او بکر صدیق صاحب دا حالت چې ولید سترګ مبارک نه وخ کې روان شوي ادر رسول الله مبارک په مخ لګې دي اگر اوخ شولې قربان یو طرف ته مارو چې چلم او بل طرف ته چې ده کافران دا دی ولار دی پخیخ کاری حضور ورته فرمایي لا تحزن مغم جن کېگا ان الله معنا بشک الله موږ سره دی په نصرت او په امداد غم مک بس الله تعالی دی واپس دریش په پدی غار سور کې کړي دي ها سو او راز او داسې خدمت د حضور کړه دی کنه چې خپل خو رسول الله مبارک او لور مبارک چې وکنه د عبد الله ابن زبیر سے مور مبارک نو هغه ورته دا د خوراک شیونه راوړو او عبدالرحمن ابن ابي بکر با مکه مکرمه کې ګرځیدو د کافرانو خبرونه به ورته راوړو او په دې غره کې د ابوبکر صدیق سے پسونه میږي وي داغه شودي به رسول الله مبارک تر نو ټول کورنۍ د حضور په خدمت کې لګیا وا نو عمر سے به ورځ ورته وی چې زب ټول نیکی درکما او د غیوش پرا کا چتا حضور سره په غار سور کې رسول الله مبارک فرمای د عمر سے دا ټول نیکانه او د ابوبکر صدیق سے دا ملګرتیا د ګور ها ملګرتیا خو شه ده انفروز غزاتا خفافا وثقالا خفافا وثقالا سلور معنی دي ها یو معنی د خفافا بی اولادا چې بچی دی نه خساړه سپک مزل کوي ثقالا سره د اولاد کستاسو بچی ویو کنه وزي دویم خفافا زوانان ثقالا بوډاګان شيوخ کزوانان یی او کو شيوخ ټول وزي دریم خفافا پیادل سلم نمی تاسو بزی دی غزاتا او ثقالا سوارو سلورم خفافا فقیران ثقالا مالداران که فقیری که مالدار ہے په غزوه تبوک کې د مدینه منوره خلق سالور ډلی شو سو یو خلاو دویم نمبر چو هغه ماشومان او خزی او مریضان هغه خو عذرو هغه پاتې شو دریم نمبر ډله منافقان چاغوی وسو خو دروغ وي د دروغ او د نفاق په وجه مدینه منوره کې پات شو سلورم نمبر لس نفر صحابه کرامو چې مخلصان وو خو به عذر پات شوی نو داغه وو نفر الله تعالی په یو ځای توبه راولېګلا او غدری چو کعب ابن مالک سے مراره ابن ربی سے هلال ابن امیہ نو داغوی توبه ورستو شوا تر 500 ورځو پورې دا سلور قسم روان عف الله وان کا الله عفو کللتانا دا معنا نه ده چې رسول الله مبارک نه خطا وشو نو الله ورته عفو کړه نه دې ته کلمۃ الاستفتاح وای څه وای ما ته ګوره موږ تاسو یو بل ته وایو کنه الله دې وبخدل کې وبخوراک نو سمانه د خطا کړي چې چاته خبره کوي کنه اول ورته یو خبره وکي دې ته کلمۃ الاستفتاح وای کلمۃ الاستفتاح وای الله دی وبخا دا سه کار بده کړو جنتی شي دا سه بده کړو نو رسول الله مبارک ته الله کلمۃ الاستفتاح وی عف الله عنك الله دې معاف کا لما زنت لهم دې منافقانو ته ولی اجازه ورکړه خو دروغ وکړ او یو بل خبر ورتاو کما رسول الله مبارک خوري مهربان دا منافق موتراغه چې سم د مخ کور د سي خالی دي او دا دیوالونه مخته دي او زما د فلاني سړي سره دشمنیم ده نو صحابه کرام خډیر دي کستاسو اجازه نزب پات شمو ما شومان مې مریضان دي اغم داسې زکام او طبي مبي والدي وس تکلیف نو حضور سیدا مهربان اسی وته نه وی الله وی الله دې معاف کا تاول ورته اجازه وکړه خدا د رسول الله مبارک کمال اخلاق خا سو نور السرائر مالک الله دې نو معاملہ الله وی زپی پویم دروغ وای او یا لکا ګورا چې څوک جنگ ته زینا باندې کوي چې نه یو تیار او سامان نه دی تیار په یو صادر کې مزي الله فرمای خد چونوت لو خرجوا فيكم کدا منافقان ستاسو په لخر کې وتلوي ما سادوکم دی بنوي ذات کړي تاسو لرا الا خبالا مگر نورم شر قرانه به کو ولا اودو خلالکم ضرور به او ضرور به دوی ستاسو په منس کې د خرابای او د چغلی چابکی کړي وا چغلی او شیطانت وکاو دا جد ابن قیس ته دا منافق دی رسول الله مبارک ته وی سما دی جهاد تم وی د رومیانو خزي خسته دی او عزت نشم صد نو بس ما چې دی
بس هسې ګناه به رانه وشي نو لږه بده خبرې نو بس ما مه بوځه دومره ارامي پوهېږې او الله فرمایي په دې نه دی خبر دی په خپله په فتنه کې غورځېدلی دی څه کې په خپله په فتنه کې او دریو فتنو کې غورځېدلی دی یو د جهاد نه پاتې شو بل پکې نفاق دی دریم د مدینې منورې ښځو پسې هم ګرځي دی دلته کله پاک سړی دی چې وی هلته نه ځمه نبجد ابن قیس راغی رسول الله مبارک ته وی صاحب ما خو درته عذر وکړو خو یو کار به وکړمه دا زما روپۍ والا او دا په دې غذا کې خرج کړه حضور ورته وی یاره زه الله منې روپۍ دننه دا کم چې مالدار خلک دی او دینداره نه دي ته منې خوب نه ورځي وی څوک رانه دا روپۍ ونه تښتوي پوهېږې او سخت مصروفه دي په حفاظت د مال کې په حفاظت د بچیو کې نو الله وی دا خو د دوی د عذاب سبب شو کنه څه شو د عذاب سبب شو کله چې رسول الله مبارک تبوک ته لاړ تلو کنه نو قیس ابن عامر رسول الله مبارک ته خبره ورسوله چې قربان دا جلاس چې دی وی که دا پیغمبر وی نو موږ دته دروغ وایو دته پته نه لګېږي موږ دته څه وایو دته دروغ وایو چې صاحب دا عذر دی دا عذر دی دی وی صحیح ده او زمونږ دروغو ته خبره دی غوږ دی نو دا څنګه پیغمبر دی نه بس قیس ابن عامر رسول الله مبارک ته راغی چې جلاس دا ووی رسول الله مبارک راوغوښته ورته وی تا دا خبرې کړي دي هغه ورته وی قسم په الله که ما کړي ما نه دي کړي او دا قیس ابن عامر دروغ وی رسول الله مبارک قیس ته غصه شو چې ته په مسلمانانو تهمت لګې نو بس قیس ابن عامر ډیر خفه شو وی چې ما نه خو رسول الله مبارک دا مې څه وکړه او الله شاهد دی چې ده خو خبره وکړه نو بس الله دا آیت دیږي نو رسول الله مبارک چې دی جلاس راوغوښته وی خبرې وی الله آیت نازل که په دې کې تصدیق د قیس ته تکذیب ستا دی نو به جلاس ورته ووی چې د الله پیغمبره رښتیا به ووایې بالکل قیس صادق دی او زه دروغجن یم او بالکل ما دا خبرې کړي دي زه منافق یم خو یو پوښتنه درنه کومه زما دپاره توبه شته چې زه د نفاق نه توبه کمه د توبې دروازه راته خلاصه ده نو رسول الله مبارک ورته وی بالکل ولې نه ده خلاصه بس توبه کړه او صحیح مخلص مسلمان د چې کوم صحابي به هجرت کاو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته نو پلار سره به مشوره وکړه رور سره ښځې سره ورته وی چې موږ ته خو د هجرت امر شوی دی څه وکړو نو بس هغوی به منې که چې دا ته څه کوې دا کور چاته پرېږدې نو څه داسې وو چې هغوی به هجرت وکړه د دوی خبرو ته یې نه کته خو څه داسې وو چې بس هغه د ښځې او د بچیو په وجه باندې او د پلار او مور په وجه به څه شو پاتې به شو د الله رضا او د رسول الله مبارک رضا سره دا برابر دی چې الله خوشحاله شي رسول الله مبارک خوشحاله کیږي او چې رسول الله مبارک خوشحاله شي الله څه کوي الله پاک د حضور پر رضا خوشحاله کیږي او رسول الله مبارک د الله پر رضا داسې خو نه خوشحاله کیږي دعا وکړه الحمدلله والله خیر